وعلیکم السلام فضل وروره مهرباني. ستړي مشي ټول څنګه یاست؟ طبیعتونه م ښه دي؟ الحمدلله. شکر د کامل خلاص کړه وروره. کمره به خلاصه کړم ودرېږه. شیخ اکسر کې پیدا او دا خو داسې ښکارېږي لکه زموږ حاجي محمد شفیع. ښه نو خبرې خو داسې دي چې جنرال صاحب ډېر راځي او مونږ پاکستان خلاف ډېرې خبرې کوي. مال چې راسه نن زم یو څه پوښتنې وکړم جنرال صاحب نه چې مسله څه ده یار؟ ته په یوکې کې په پاکستان کې یم؟ زه خو په پاکستان کې یم، په کوټه کې یم که نه. موږ خو افغانستان دونې سپورټ کړی دی چې حد نه لري. بد هم کوي. خپل د ملک سپورټ دی وکړه، قرضونه دې خلاص کړه. خو صحیح ده، زه خو به قرض خلاص ګولۍ دې غلطه وخوړله جنرال. مطلب ما مقصد دا دی چې تا ته به څه تکلیف وي په دې کې؟ تکلیف د همسایه دی چې قرضدار یې سړي ته خوب نه ورځي. څه وایې دا خبره نه جنرال صاحب؟ او تا داسې راغللې زمونږ پاکستان به و د څه شی پاکستان؟ څنګه یې چې شي پاکستان؟ ګوره تا هم حدیث کې ویلي دي تعلیم سړی یې که نه چې خپلې مینې سره څوک خپلې خاورې سره مینه نه لري هغه ایمان کمزوری دی. ته څه وایې؟ په دغسې خاوره کې خو زه امتیازې وکړمه. ولې؟ دا نو اوس خاوره ده. څنګه خاوره ده یاره؟ دا 40 کاله یا 30 کاله چې افغانان موږ سره دا اوس هم اوسېږي یا چې ځینې تللي دي نو دا موږ چې صبر وکړه. صبر خو دا د صبر ته خو زما سوال خو پوره کړه بیا ته جواب راکړه. موږ سره اوسېدلي، ډوډۍ دې ورکړې، کور دې مفته ورکړی، بل دې برق مفته ده، ترانسپورت یې مفته ده، چیشې مفته دي. زمونږ پاکستان خو ته پکې شلغم نسې خوړلی دی. تا په پاکستان کې هغه به ستا ګډ ځان ته خوري. د نیکه پاکستان دی. صبر وکړه، ودرېږه یو منټ. صبر وکړه که نه، صبر وکړه. داسې په فخر وایې زمونږ پاکستان، ته به وایې جاپان ده. وروره خو نه برق لرې، نه ګیس لرې، نه وروره ګله پیسې لرې. د څه شي پاکستان؟ والله قسم خدای دلته پاکستانیان دي دوبۍ کې اوسېږي وایي موږ دلته چاته پاسپورټ نه سو ښودلی. هغه بل د افغانستان د پاسپورټ کاور هم ورکړی وی، پولیس وایي پاسپورټ موږ هغه ورکوو. چې پاکستانی پاسپورټ وي نو موټر کې دا چې بره بقه ما خبره چارم د په خدای داسې موږ پاکستان دا بریتو ته دي لږ صبر وکړه، مه غږېږه که نه، مه غږېږه. والله چې قرضه دې نه وي ختمه کړي زه دلته کړت نه کې. قرضداره سړی چپ بریتونو ته دې وګوره زمونږ پاکستان. خدای دې بیخ وباسه. ځکه وایم زمونږ افغانستان وروره 3 امپراتورۍ مې ماتې کړي دي. یو اټمي هیواد سره مې هره ورځ تشلې شروع کړي، کله داسې په څټ وهه، کله داسې په څټ وهه. خلک اټمي هیواد نه وروره ګوله په سکۍ نسي اچولی. مونږ روزانه پوجان تېرولو دلته پتلونونه باسو. پوه شولې؟ خبرې مه کوه. نران مونږ یو چې اټم بم د سره ده او کله له غوږه نیولي، کله وروره په څپېړو وهو، کله قسم خدای که داسې وایي ستاسو اټم بم لرئ که وروره ګوله د ګاچو بوجۍ. مایک دې خلاص نه کې برید دې پرېښي دي زمونږ پاکستان. داسې ملک کې خو اوسې زمونږ پاکستان. این جانب دی وایي زه باید وایم زمونږ افغانستان. سره زر لرو، ګیس لرو، برق لرو، نران یو، څوک برګ راته کتلی نه شي. پوه شولې؟ کله بنګالیانو درنه پتلونونه ایستلي، کله بلوچانو درنه ایستلي، کله ټي ټي پي درنه ایستلي، کله ماجرو درنه ایستلي، کله وروره ګله بس همدغه یو کار هم د ایټم هم لري او پرتوګ هم تاسو باسئ. بیخ هم شین سه. والله مونږ شرمېدو، خلک پرې غور راکوي، څه رقم همسایهګان هم
سلام علیکم جنرال صاحب محترم. یک دقیقه صبر کو سلام دین آقا. یاره دلته زه چا سره بحث کوم دا نور مه راته راجګوئ کته کوي دا. یاره چې دا یو شی دی تا له لاسه ووته ذاتي لګیا اوسېږه. هسې ښه خولۍ دې په سر کړې زمونږ پاکستان بیخ دې شین څه دي تا دې بریتو ته ګورئ تا دې هلته به دې څوک د خیره کادې نه بولي روزانه به د پنجابیان به دا سټ سټ وهیا خانده مه چې غاښونه دې خیرن دي خوله بنده که خوله بنده که خیرن غاښونه دې د خدای دې بیخ شین که یو ټوټ پیس دته فدا وروره دته یو دانه کریمې دندان واخله د ما له خوا یې ورولېږه چې دا خوله خو لږه پاکه کړي خوله ګوره او دا خیرن غاښونه دې ګوره دلته د زمونږ پاکستان بیخ دې شین څه کنه خوله مه خلاصه غاښونه دې سخت خیرن دي تا څنګه کور کې پرېږدي زمونږ پاکستان خدای دې غرق نه همدغسې لګیا اوسېږه داسې راسې زمونږ پاکستان او زمونږ پاکستان بیخه مو زه داسې ملک خو همدا قسم په خدای چې کم دی سړی حیران درته پاتې شي پښتون به یې رابسي دلته غول خوشحایي به باد کي اوس که پنجاپی راغلی وی ویلې زمونږ پاکستان ما به ورسره منلې وه پیزه نه تا خو ایټم بم ورته جوړ کړو بیا یې بندي کړلې قدیر خان دې نه یادېږي چې دا برید پولیس یې ویستلی وای برید دې بیا پرېښي دي کوشه لایب نه کوشه قرضه خلاصه که بیا راسه جنرال صاحب یو خبره دې بله ورته ونه کړه وایي عقل ته ګوره پیسې دې پوره ورکړې خولۍ یې نیمایي درکړې خولۍ یې نیمایي درکړې غلی سه تم چټي لګیا والا دا شیخ مرداره خوله به یې نیولي غاښونو ته یې ګوره دلته راسې ته وایه دا د ماشومانو لایب ده په پښتو هم غږېږي بیا پښتو هم غږېږي بس دی دلته دا یو لیونغرت موږ سره ناست ده وایي ناستو کتم که والا دا په خدای شیخه دی اعصاب سړي دا خلک خرابه کي هلکه ښکاره به کور کې ناست په دې نیمه شپه ته څه بد کوې چې راځې دلته خو خوب کوي داسې سبا به دې بیا وروره له سلنګسر نه دغسې دود خیزي ټاټکۍ به څلورم چات ته خیځې راځې زمونږ پاکستان پاکستان دې بیخ وباسه ته راوباسه دا ماجر راوباسه چې سوال ته کوي که نه دا پاکستان دې تا سر وزیر وروره دلته لایف کې وزیر اوري السلام علیکم جنرال صاحب عزیز الرحمن وروره څنګه ښه فدا جانه تاسو خاص څنګه پاس ناست ګورم جنرال صاحب قرآن کوي پیژنم جنرال صاحب قسم په خدای کوي پیژنم اوس بیا ما نه پرېږدې زه خپل خدای تا سره په واتساپ خبرې کړي دي او تا حتما چې ورښودلي واتساپ کې دا شیخ نه ده شیخ جنرال صاحب شیخ کوي پیژنم قسم مې ته وخوړه غوټ مخې راغی جنرال صاحب غوټ مخې راغی ما ښه ده ته اوس وګوره دا په نیمه شپه په لایف کې څه شی کوي دا مایک دې بند که چک چک دې خیزي لایف دې هغه دې بند نېږ دې کمزوری ده حقبین وروره څه شی دې راوړي دي ګیبینه ستړی مه سې سلام علیکم ستړي مه شئ وعلیکم سلام جنرال صاحب سخت خور او طریقه شور کړی الله دې خیر کړي سخت سور او سپین شوی مزه به
دا خرما چې د خستک سره خوړل کېدل ډېر به ښه دا ډېر غټ تکلیف د خستکې ته باسه یعنې اوس دونه نشي چې دا خستکې دې لرې کړې وکړه د مزاحمت کې یم وخت خرابوي زه ښه ده بس مسخت چې ښې جنرال صاحب نورې غم مه کوه د چا خبره اور دې بل کړی اور خو نو خو وینې او که نه نه ولاکه ما لیدلي اوس مې موبایل ته راوختم تللی یم چېرته کار مې درلوده پوه زه هم مصروفه یم نو ټویټر ته بیخي نه راځي اوس یو پوسټ وکړې نور ورک شي پسې ټویټر څوک نه غلانزور څوک ده سلامونه وعلیکم سلام څو واره مې اپشن واچول خو بېرته کښته شوم هغه نورو په احترام چې غږېدل او جنرال صاحب تاسو پیدا صاحب ټولو اورېدونکو ته سلامونه زما یو څو خبرې وې هغه میسیج کې هم لیکلي وو خبره ده چې د مقاومت جبهې یو ویان دی او څوک دی ویلی دي چې موږ د پاکستان که چیرې د مقاومت جبهې سره مرسته وکړي موږ ډیورن ورسره ومنو پخوا دلته یو وخت چې پښتانه په خپل منځ کې په دې سوشل میډیا کې جوړ وو د یو بل سپورټ روان وو دوی تفرقه اچوله تر څو دغه پلان عملي کړي او تر ډیره په دې پلان کې دوی بریالي هم شول دا نن چې وینو چې په سوشل میډیا کې یوازینی پښتانه دي چې په خپلو منځو کې ټاکوي پښتون نه د هدف څوک پښتانو نه د هدف افغانان دي افغانان چارځه کې پښتون افغانان موږ تاسو افغانان چارسدوال حسابه ان 26 یعنی کاغه موږ تاسو د پښتو په حساب چارسدوال موږ خپل ځمکه ګڼو باید بیا حساب کوو کچېرته هغه ځمکې نه موږ تېرېږو بیا د هغې مقاومت په شان موږ وایو چې نه هغه ځمکه زموږ نه ده بیا هغه خلک هم زموږ نه دي خو کچېرته غواړو چې هغه خلک ځمکه خپله کړو خلک هم باید خپل کړو بیا مولانا فضل الرحمن خدا مولانا فضل الرحمن هغه افغان ده یا په سیاسي لیډرانو کې کېدای شي سیاست په دغه کم بدل شي چې هغه هم ځان افغان حساب کړي او موږ تاسو جنرال صاحب ډېر خلک دا چې پخوا د ډېر وخت نه محمود خان هم سپورټ کولو په دې اساس چې هغه یو افغان دی د هر طرف نه سپورټ شوی دی او بیرته دغه افغانانو پښې وهلې دي دغه خلکو پښې وهلې دي او کېدای سبب په همدغه دولت کې چې اوس موجود دی محمود خان ته بیا هم افغان ویلی شي فضل الرحمن ته یعنی موږ تاسو په اشخاصو پورې یعنی که په دې اشخاصو موږ ټول خلک ځان نه بلو هغه هم غلطه نه ټول چارسدوال باید یاد نه کړو هغه ټول هغه چارسدوال نه دي چارسدي سوټماران ایمل افغان ده یعنی په دې کې هغه خلک نه راځي یعنی موږ هغه خاوره چې خپل ګڼو هغه خلک هم خپل ګڼو رضا مې دې ته اصلي هدف ته چې کچېرې دا مقام موږ تاسو ایمل ولی افغان ده مقاومت جبهه ته موږ دا مقاور کړی ده چې نن دوی د پاکستان سپورټ غواړي مقاومت جبهه وروره په تر وو کې مچ د هغه هېڅ معنا نه لري ایمل ولی افغان ده ما ویل چې اشخاص پورې دا نه تړو چې اشخاص افغانان دي که نه دي یعنی څوک چې د افغانستان په ضرر دی افغان نه دی یار وروره کوشه د افغانستان په ضرر خو نجیب هم ده که نه یار مال ته پهله څومره غټې غټې خبرې وکړه وړوکې خبرې کوه حقیقي ازادي ستړی مه سي دا وایس نه وایس کاکړه ستړی مه سي وروره سلامونه شیخ صاحب جنرال صاحب فدا محمد ورور جوړ یاستئ کامره خلاصه ده الحمدلله زه یې نه یم لیدلی نه یاره به دې بیا وګورو ټول رنګین مخ دې ده تا به دا د مخ په لیدلو به دې موږ طبیعت برابر انرژي به واخلو تېره شپه مو بحث کوئ نه
لونګین د چای د لرې کړم لونګین نه ده ولې دا نن داسې غوسه یې غوسه نه یم ولا د یاد سم غوسه یې د رنګ د قوارې څخه او د برخورد څخه مهرباني وکړه خبرې کوه پاکستان موږ تاسې یو قوي دشمن ده او که ضعیف تیزان دښمن ده تیزان موږ ته څه پکار دی د دوی په مقابل کې موږ باید بادام وخورو دوی دال وخوري د دوی متقابل جواب د دوی سره مستقیم د سیاست په برخه کې د خپل افغانیت د معلومولو په برخه کې څه باید ورسره وکړو موږ باید دال حقبین به جواب ورکړي حقبین باید څه ورسره وکړو کمره ورته خلاصه دې وخت کې خاصم دا غټ خلک لږ هغه جنرال صاحب تاسو د ښه مثال کې زه راوړی یم خبرې سړی سیاسون دي افغانستان دا څرنګه کوي د مجردانو اوس که جنرال صاحب داسې وایي چې موږ حقبین لرو نو هغه دپاره بیا کار دغلات خرابي کړ مهرباني وکړه حقبین ورو تاسو د سره د متقابل احترام دپاره تاسو څه شی لرئ جنرال صاحب مریم نوازی بیا خیر ته زما خلکو زما جواب درلودی زه تا ته نه راتلم لایف ته خو زه ستا احترام ته راغلی یم او دا بحث غواړم ستا سره وکړم دوی سره که موږ چېرته غواړو پاکستانیانو ته سزا ورکړو هغوی باید دال وخوري موږ بادام خو یو د تغذیې بخش دی هغه خو دوی کولی سي نور چیان هم وخوري دوی خو د خرو تجارت هم بیا د مارکیټچینو سره کوي که نه صادرات و واردات هم لري نو په دې هکله باندې که زموږ یو قوي دښمن د موږ ته څه پکار دی د دوی په مقابل کې والا څه ووایم وروره خیر نو زه د نن داسې مختص وایم در سره د افغانان اکثریت در سره په دې موضوع کې هم فکر یو الله زه حیران پاتې تا څنګه جواب درکړم ښه مخکې ځه بل سوال وکړه افغانان مو په دغه خاطر در سره دریږي او ولاړ دي د پاکستان په مقابل کې چې هر دریځ لرئ موږ ته چې هر مشکل ده د هغه به جدای خو د پاکستان په مقابل کې موږ د هر موضوع ستاسو په دغه باندې در سره دریږو مهرباني الله دې عزتمن لري وروره موږ سره افغانان د امریکا په مقابل کې هم درېدلي دي کور ودان خدای دې ورسره ښه وکړي د ناټو په مقابل کې هم ولاړو د تیر غلام او مزدور نظام په مقابل کې هم ولاړو او موږ پوهېږو د افغانستان په مقابل کې هم ولاړو څه رقم غاښ ماتونکی جواب چې موږ امریکا ناټو او تیر غلام مزدور او اجیرانو ته ورکړه دقسې جواب باید پاکستان ته هم ورکړي او ورکوي یې خو موږ چې دا لږ اوس دا د بوسو لاندې اوبه ځکه تېروو چې دوی د بوسو د پاسه روان چې نو اوبه ښویږي ضرورت به د دې نه وي چې موږ جنګ وکړو تاسو ویلې واخان 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 خو موږ خو پلان تاسو ته نه ویلې چې هلته به واوره کېږي یا د واوره وسوه ټول مړه سول پکې موږ داسې پلانونه لرو نو جنرال صاحب محترم د دې خلکو لاس د افغانستان څخه نش کېږي نه غواړي افغانستان په دغسې یو حالت باندې پرېږدي ځکه هغه تاسو هم پېژني موږ هم پېژني تاسو ته وایي چې موږ روزلي یاستئ او موږ ته وایي ستاسو دښمن یو ځکه ولس یې مخاطب کړی ستاسو دولت یې مخاطب کړی تیر جمهوریت سره هم په یو دغه نه کښېنسته یو میز نه کښېنستله شرطونه یې لرله بلکل بلکل هغه وایي چې تاسو زموږ خلک یاستئ او موږ ثبوت لرو چې تاسو د امریکانو خلک وئ ځکه تاسو بابا د عسکرو منځ کې ورټېلاکه که فکر مو وي تاسو به مخکې وئ هغوی به درپسې وو کورو ته به م زموږ راوسته چاپې به م راوستې اما موږ داسې بېغیرتي نه ده کړې یاد دې شي یو زموږ ستاسو ترمنځ په افغانستان کې موضوع ده یو د افغانستان څخه بهر ده زموږ د پاکستان په برابر په نړیوال سټیج باندې هم لږ سره معلوم کړي دي بلکل د امریکانو ما ته بهرنی د هغه که امریکایي ده هغه که پنجابی ده ما ته یو شی ده زړګو تا زما په کور راوسته هغه امریکایي و بهرنی و که نه
زما د مور کوڅه ته به م چې لاس اچو د امریکایان به در سره ولاړو ته نن راځې ما ته د غیرت خبرې کوې سړی زه باید ځان له پښو ځواړم کړمه په خدای دغه ده شرم ده په کومو سترګو یو څوک چې د امریکا برمل کې هم بالمثله د امریکا غوندې ودرېږه لږ صبر وکړه بالمثله خو صحیح ده که نه ما څه درته ویل یو سړی دی د غیرت خبرې وکړي کم از کم چې زما کور ته په خپله راغلی امریکایي نه یې راوستی زما کور ته د امریکایان راوسته زه دې پې وژلم ته هم د غیرت خبرې کوې پنجاپی قسم مې دې په خدای چې تر هغو دا پګړۍ زما په سر وي د پنجاپي به ډېره قصه یې خرابه ده وروره زه کار کوم غورې نه کوم تا غوندې ډوزې نه ولم امریکایان دې راوستي وو 52 هېوادونه دې راوستي وو زه دې پې وژلم زه دې پې زنداني کولم د هغوی د اجازې پرته د نفس نه سو ویستلی تنخوا دې د هغوی وه معاش دې د هغوی کښېنه خدای دې خوار نه که والله شرم د قسم خدای زه مجبوره مخ پټ کړم تاسو خو نه شرمېږئ یار پزې مو را پرې کړلې ناصر محترمه دا یو مننه کوم دا لاندې ملګری افغانستان په نوم باندې څه دا وایي نه پوهېږم وایي زه د جنرال صاحب نوم غواړم رسامي کوم ستاسو مینوال ده که اجازه ورکوې ستاسو په اجازه بالکل راسم یې که غټ که کمره یې چې د مینې اظهار وکړي کمره یې غټه که جنرال صاحب مجبوره یم تی کمره باید غټه کړه دا هغسې یم کوای سې سبحان الله واټ از بیز نوم خیر ده کله چې پیژنده دې مالې څه نه چې بل ګلان وکړي مزه به نه انشاءالله دومره به نه وي یو شای خو به یې تر اوس خو د ټوټا کمپنۍ ډیزاین لا روان وروره که موبایل یو ځای کې ورته کېږدې موبایل به موقول نه او جنرال صاحب جنرال صاحب ډېر خوندور راځي دا هغسې موبایل مو داسې کېدی ښه خطې ده ماشاءالله ښایسته خطې که ملګری سکرین ریکارډ در سره وکړئ ملګري ډېره ښه راځي دا خط ته خو دې فکر نه ماشاءالله ما و شیخ بلا والی شیخ وګوره دا نه د سیولې دا د سیولې کته پام ورته کوي نه کا ګلدوز شوی سي بالکل جنرال صاحب دا نوم سي خلاص بیا لیک دی موبایل لري ونیسي بیا خلک به ریکارډ ورنه وکړي او زه یو سکرین شاټ هم بیا اخلم د ښځې کې وړوکی افغاني زړه مو سره جوړ کړه بیا ډېر ښه هغه خطا ته پرېږده داسې شی مو جوړ کړي جنرال دې په ګلونو کې وي داسې خوشحالېږي یاره جنرال صاحب زه ټول جمهوریت مشر کشر ټول ته دې بلا ورپسر زه جنرال صاحب د موږ یو مینوال راسي ما صفت کوي دستي کوز کړي دا تا سره خیزه ولی ده د خپل نوم ته داسې خوشحاله ظلم را سره کوي جنرال صاحب نه خو دا خو داسې فدا ما او تا او جنرال بیا فرق ورجوړوي ما او تا اوس مسلمانان او مجاهدین سو جنرال صاحب له پخوا نه صبر جنرال صاحب خبرې ورسره وکړي چې دا نوم پوره کړي ملګرو لایف د سره شیر کوم جنرال صاحب دا کمنټونه څنګه بندېږي زه دا کمنټونه بند کړم دا لایف مکمل ښکاره سي ته خلک سکرین شاټونه اخلي ودرې زه وګورم ودرېږه کوم ځای کې کېږي سیټینګ مینه نوره څنګه مینه نوره څنګه
ماشاءالله. جنرال صاحب احترامات تقدیمتان خوب است انشالله. صحتمند جانتان جور. جنرال صاحب قیم فقط یک دقیقه ما در پاوزنگ میره شما صفحه‌تان کلان کنید یا برتان کده نام عکستان یک افکت میزنه بعد از او ببینین مرسیست. خب فقط میشه ایتا بگیرین موبایلتون نموتو یا کمک دور نموتو فقط نفر اسکرین شات رو میگیره. ما فقط یک دقیقه لایو ما در پاوزنگ میره پاوز میشم و میره یک افکت کده یک عکسشان میزنه باز ببینن سیست. خب پس میان شما ما از لایو بیرون نمیرم فقط لایو ما پاوزنگ میرم. جنرال صاحب صفحه‌تان از شما بزرگ مشکل نیست. خپل تصویر غټ کا یو 100 منټو لپاره زه بریک سټاپ ته ځم. و دای کېدای شي دلته جنرال صاحب ته عکس مو سره ولګي بیا لاندې د عکس مو سره جوړوي رسموي ته عکس. وای دې ته مینا وای سبحان الله صاحب مینا ته ټوله دنیا ارزي پوس دا حقيقي مینا د جنرال صاحب دومره ښایسته خط د جنرال صاحب خط ماشاءالله. جنرال صاحب اوس خبر سنبی پاک لمن یو دوه خبرې درته کوم دا اوس چا زنګ راووی سنبی وای راوستي ابو عرفان وای ابو عرفان جنرال صاحب دلته کومي خزینه په واقعیت پیسې خوړلې دي هغه د افغانانو په کمیونټي باندې روزانه وای ګرځي ذاتی ما دې نفر ته ورته ویل مال د ما نمبر ورکه د ما نمبر ورته ورکه ډایرکټ ماته زنګ وای وای هغه خزه چې وی د افغانانو په کمیونټي باندې ګرځي چې ما نه پیسې وړي دي مالمانه او ما ورته مالمانه ما سره ماته او چا میسجم کړی دا او دا خبره چې ما کړې دا ما پورا وضاحت او هر څه مکمل غوښتي بیا مې دا خبره کړې ده نو زه ان شاء الله په لاند وخت کې کېدای شي د خور سره په خپل پر رابطه کې سم او تاسو هم کوشش کوئ نو زه به بنیاد خبره هیڅ کله نه کوم ځکه زه باید د افغانانو د ځان حیثیت کنه ساتم د افغانانو باید تو ساتم او هر خبره کاروي دا به ان شاء الله زه مکمل له ډیټیل سره درته مغه کوم او تاسو هم کوشش کوئ نو سړی ته مینه ورته ویلې مالمان نمبر ورته ورکا بیا ملک لایف تم را وستو کار رقم ته مال ان شاء الله په ټول خلکو به دی غواړو چاغ دی ورته دا پیسې زه درته تاخلم نغد چاغ دی نه جنرال صاحب ډېر روپۍ دی ما وس نه کیږي چې چا خبره تر اخلم ما ته پاته ده څلور درې زره پاونډ دي درې زره یو سړی دلته بیا واده مو سره کړی 9000 لیونه اخیستي دي 4000 خپل خزي شل زره پاونډ خپل خزي اخیستي دي او 9000 لکینګانو نه لاوکینه 4000 دا ټول 3000 پاونډ دي او عرفان الله زوی مرتپریخه یا معیوبه لورکه مرتپریخه ده جنرال صاحب دلته زه یو خبره باندې تا پوي کوم دلته زیاتره د خلک دي سیستمونه دي په یو کې په اردو کې د منګیتران ورته وای د کوژدن والا دوی په وطن کې دوی سره نکاح